سلامونه قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. قدرمنو نن په دغه ویډیو کې ستاسې سره ډیر مهم څه شریکوم. لومړی ویډیو د علمګل حقانی د ورور او دوهمه ویډیو د تیر نظام د روغتیا د وزیر او د کابل د پخوانی امنیه قوماندان ده. نو هیله ده ویډیو بشپړ وګورئ. سؤال الله رخو نسته دغه مور دغه خانه ده، دا هوټل ده، دغه رئیس دی هوټل ده، د جنرال زوی ده، د کارمندان دي، دغه ښځې دي، دغه شراب ده، شرابونه ویني، کباب و شراب. دا د علمګل حقانی ورور ده. علمګل حقانی ورور دی. نوم دې څه شی ده؟ نوم دې څه شی ده؟ عبدالله. څه وظیفه ده ده؟ دلته راتللی دی جنه د پاسپورټونه ټولول اته $100 دی مخکې ټول راپور موږ در باندې لرو. ښه ته یې ورور یې که نه دی علمګل حقانی؟ او دغه جلیکیانې دي وینې، او د دې ټول د ګډېدلو د ګډېدلو دغه کامره ده، دلته کامرې شته، د ټولې موږ سره مرداري کړې ده. بس خبرې مه کوه، خبرې مه کوه، خبرې مه کوه، خبرې مه کوه، خبرې مه کوه. دغه ورور ده او دغه شراب او کباب او دغه جلیکیان. قدرمنو لیدونکو تاسې دواړې د فحاشۍ ویډیووې وکتلې. د علمګل حقانی ورور چې د علمګل حقانی سره په سیاسي ډګر کې هیڅ تړاو نه لري، د فحاشۍ ویډیو یې رسنیزه سول چې ډیرو خلکو پر اسلامي امارت او د هغه پر ورور علمګل حقانی سختې نیوکې وکړې. خو تاسې د اسلامي امارت سپېڅلتیا ته ځیر سئ. د دغه فاحش سړي د سزا سره سره د هغه ورور علمګل حقانی هم په سزا ورساوه او له دندې یې ګوښه کړ. د اسلامي امارت په راتګ سره په کابل او ولایتونو کې په زرګونو لیټرو شراب ونیول سول. پر زیاتو د فحاشۍ پر مرکزونو چاپې ووهل سوې چې دا د امارت پر سپېڅلتیا او اسلام ته پر ژمنتیا دلالت کوي. خو برعکس د تیر نظام د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز او د کابل د پخوانی امنیه قوماندان د فحاشۍ ویډیو مو هم وکتل. دا هغه فیروز دی چې د کرونا ناروغۍ او روغتیا په برخه کې په میلیونونو ډالر غلا وکړل او د کابل امنیه قوماندان بیا کابل د فحاشۍ مرکز جوړ کړی و. د هغوی په وړاندې ولې خلک چوپه خوله وه؟ آیا په جمهوري نظام کې دا هر څه روا وه؟ که چیرې د اسلامي امارت یو وزیر او امنیه قوماندان داسې کړنې ترسره کړي وای، نو نن به څه قیامت جوړ سوی وای؟ نو ګرانو هیوادوالو پر حقیقت به سترګې نه پټوو. اسلامي امارت یو ټول شموله اسلام پاله او هیواد پاله نظام دی. ترڅنګ یې ودرېږي ورو ورو به یې نیمګړتیاوې هم ختمې سي. ناحقه او بېځایه تبلیغات یو ځل بیا جګړې ته لمن وهل دي. د یو سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. له حوصلې نه مو نړۍ مننه. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او موثق خبرونه تر تاسې ورسوو. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.